بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو ورته رانږدې زده کوونکو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زمونږ تاسو د نن ورځې درس د ریاضي مضمون اړوند لومړی فصل د اووم ریاضي دی چې لومړی فصل یې سیټ تیوري یا د سیټ پیژندنه دی. په دې فصل کې دغه عنوانونه په مسلسل ډول باندې به انشاءالله موږ تاسې لولو. لومړی د سیټ مفهوم، ورپسې د سیټ عناصر، د سیټ لیکلو طریقه، معادل او مساوي سیټونه، فرعي سیټ، د سیټونو تقاطع، د سیټونو اتحاد، د سیټونو تفاضل، کلي او مکمله سیټ او وروستی عنوان محدود او نامحدود سیټونه. لومړی راځو د سیټ مفهوم یا د سیټ پیژندنه، یعنې سیټ څه ته وایي. سیټ تعریف کوو. د شیانو منظمې مجموعې ته سیټ وایي. د شیانو منظمې مجموعې ته سیټ وایي. لکه په خپله ټولګی دا د سیټ یوه بیلګه کیدلی شي چې کوونکي ټول ټولګي ته سیټ ویلی شو او زده کوونکي چې دلته د ټولګي کې قرار لري دا د سیټ د عناصرو په نوم باندې بیا یادېږي. یا د مثال په توګه یو د سیټ یو بیلګه موږ لیکو د اعدادو، که د ای یو سیټ ولیکو چې د هغې عناصر 1 2 3 4 او 5 اوسي، نو دا د اعدادو یو سیټ دی. د سیټ عناصر څه ته وایي؟ د هر هغه عدد یا هر هغه توري یا هر هغه شیونه چې د سیټ په داخل کې لیکل کېږي د سیټ د عناصرو په نوم باندې یادېږي. او د سیټ د لیکلو طریقه څنګه دی؟ کله هم چې موږ یو سیټ لیکو نو د دغه سیټ د متوسط قوسونو په واسطه احاطه کوو یا محدود کوو او په داخل کې عناصر لیکو او په عموم کې د سیټ ته کله نوم ورکوو د انګلیسي د غټ توري څخه استفاده کوو. او که چېرته توري موږ په داخل قوس کې راولو یعنې د عناصرو په ځای باندې، نو دلته بیا لوی توري نه لیکو، د کوچني تورو څخه استفاده کوو. مثلا که موږ د بي یو سیټ ولیکو چې د هغه عناصر A B C D او E اوسي، نو دلته موږ چې بالاخر د قوس کې یعنې عناصر کله توري راولو نو بیا کوچني تورو څخه څه کوو؟ استفاده کوو. او که کله نوم ورکوو بیا د غټ توري څخه استفاده وکړو. ورپسې عنوان چې موږ تاسو لرو هغه هم د معادل او مساوي سیټونو پیژندنه ده. لومړی راځو معادل سیټونه پیژنو چې معادل سیټونه کوم سیټونه لري کېږي. دوه سیټونه چې د عناصرو شمېر سره مساوي او یو د بل سره یو شان نه وي عبارت دی معادل سیټ څخه ده. دوه سیټونه چې د عناصرو شمېر سره مساوي مګر یو د بل سره یو شان نه وي عبارت له معادل سیټونو څخه ده. مثلا که موږ د A یو سیټ ولرو چې د هغه عناصر A B C او D اوسي، او د B یو بل سیټ ولرو چې د هغه عناصر 1 2 3 او 4 اوسي، نو ګورو چې دغه سیټونه د بل سره معادل دي او که نه. د تعریف پر اساس موږ ویل چې د دوه عناصرو په بخښنې سره چې د دوه سیټونو د عناصرو شمېر سره مساوي او د بل سره عناصر یو شان نه وي، نو دغه ډول سیټ عبارت دی معادل سیټونو څخه دی. نو دلته که وګورو د عناصرو شمېر 4 دی، دلته هم د عناصرو شمېر 4 دی، مګر دا چې سره یو شان نه دي دا مهمه نه دی. نو دې ځای نه موږ لیکو چې د عناصرو شمېر یو د بل سره مساوي دی، نو لیکو چې د A سیټ یو معادل سیټ دی د B د سیټ سره. ورپسې موضوع چې موږ تاسو لرو هغه هم د مساوي سیټونو پیژندنه ده. دوه سیټونه هغه وخت یو د بل سره مساوي بلل کېږي چې د عناصرو شمېر سره مساوي او عناصرو یو د بل سره یو شان وي. دوه سیټونه چې د عناصرو شمېر سره مساوي او عناصر یو د بل سره یو شان وي عبارت له مساوي سیټونو څخه دی. مثال که موږ ولرو د A یو سیټ ولیکو چې د هغه عناصر 1 2 3 4 او 5 اوسي، او د B یو بل سیټ ولرو چې د هغه عناصر هم 1 2 3 4 او 5 اوسي. دا چې د عناصرو شمېر او عناصر یې یو بل سره یو شان دي، نو دغه ډول سیټ عبارت له مساوي سیټ څخه دی. نو لیکو چې A سیټ مساوي ده د B د سیټ سره. ورپسې موضوع چې موږ تاسو لرو هغه د فرعي سیټ پیژندنه ده. فرعي سیټ څه ته وایي؟ لومړی فرعي سیټ تعریف کوو. که د A او B دوه سیټونه ولرو او د B د سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې شامل وي، نو په دې صورت کې د B سیټ ته یو فرعي سیټ یا سب سیټ ته A سیټ وایي. مثلا که موږ د A سیټ ولرو چې د هغه عناصر 1 2 3 همداشان تر 10 پورې اوسي، نو او ورسره د B سیټ ولرو چې د هغه عناصر 2 4
شپږ او اته اوسي نو که موږ پام وکړو د بي د سیټ ټول عناصر د په سیټ کې شامل دي نو دې ځای نه موږ لیکو چې د بي سیټ یو فرعي سیټ یا سب سیټ دی د ای د سیټ یعنې د بي د سیټ ټول عناصر په ای سیټ کې شامل دي نو موږ وایو چې د بي سیټ یو سب سیټ دی یا فرعي سیټ دی د ای سیټ دغه علامه د فرعي لپاره کارول کېږي یعنې دلته موږ ویلی شو چې بي یو فرعي سیټ دی د ای د سیټ ورپسې موضوع ګلونو زده کوونکو او کتونکو هغه د سیټونو تقاطع عملیه ده د ای او بي دوه سیټونو ترمنځ د تقاطع عملیه عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې په دواړو سیټونو کې شامل اوسي د دوه سیټونو ترمنځ تقاطع عملیه عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې په دواړو سیټونو کې شامل اوسي مثلا که موږ د ای یو سیټ ولرو چې د هغه عناصر ای بي ډي اف اوسي او د بي یو سیټ ولرو چې د هغه عناصر کې ال ام بي او ای اوسي نو موږ غواړو د دې دواړو ترمنځ د تقاطع عملیه په لاس راوړو نو لیکو چې ای تقاطع بي دا مساوي کېږي دغه علامه چې کومه ده د تقاطع لپاره کارول کېږي یعنې دا داسې موږ ویلی شو چې ای تقاطع بي مساوي کېږي د څه څخه تعریف کې موږ ویل چې عبارت له هغه عناصرو څخه دی چې په دواړو سیټونو کې شامل اوسي ای دلته شته دلته هم شته نو ای لیکو بي دلته شته دلته هم شته بي لیکو ډي دلته شته دلته نشته نه لیکو اف دلته شته دلته نشته نه لیکو همدارنګه په دې سیټ کې ال ام شته خو په دې کې نشته دا هم نه لیکو نو د دغو دواړو سیټونو ترمنځ د تقاطع عملیه عبارت له ای او بي عناصرو څخه ده ورپسې موضوع ګلونو زده کوونکو او کتونکو موږ تاسو د سیټونو ترمنځ د اتحاد عملیه لرو د دوه سیټونو ترمنځ اتحاد عبارت له هغه عناصرو څخه دی چې په دواړو سیټونو کې شامل او د دواړو مجموعې څخه عبارت دی یعنې داسې تعریف کولی شو چې د دوه سیټونو ترمنځ اتحاد عبارت د عناصرو له یوځایوالي څخه دی په لنډ ډول د دوه سیټونو ترمنځ اتحاد عملیه عبارت د عناصرو له یوځایوالي څخه دی مثال که موږ د ای سیټ ولرو چې د هغه عناصر یو دوه درې څلور پنځه اوسي او د بي یو سیټ ولرو چې د هغه عناصر درې پنځه اووه او نهه اوسي نو موږ غواړو چې ای اتحاد بي په لاس راوړو نو موږ ویل چې د دواړو عناصرو د یوځایوالي څخه اتحاد عملیه عبارت دی نو د اتحاد د عملیې د اسانتیا په خاطر باندې لومړی د یو سیټ ټول عناصر په مکمل ډول باندې ولیکئ یو دوه درې څلور او پنځه اوس دلته چې کوم عناصر د بي سیټ کې شته مګر په ای کې نشته نو هغه هم ورسره لیکو او تکراري عناصرو څخه صرف نظر په تکراري نه لیکو پنځه دلته درې دلته شته لیکل شوی ضرورت نشته او پنځه د ورپسې پنځه لیکل شوی ضرورت نشته تکرار ته او ورپسې اووه دلته شته اته نو اووه به ولیکو او همدارنګه نهه هم لیکو نو وایو چې د ای او بي دواړو سیټونو ترمنځ اتحاد عملیه عبارت دی له دې سیټ څخه پسې موضوع چې موږ تاسې ګلونو زده کوونکو او کتونکو لرو هغه د سیټونو تفاضل دی د دوه سیټونو ترمنځ یعنې که د ای او بي دوه سیټونه ولرو نو ای تفاضل بي عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې د ای سیټ کې شامل مګر د بي سیټ کې شامل نه اوسي او یا په بل عبارت بي تفاضل ای عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې د بي سیټ کې شامل مګر د ای په سیټ کې شامل نه اوسي مثلا که موږ د ای یو سیټ ولرو چې د هغه عناصر یو دوه درې څلور پنځه او شپږ وي او د بي یو سیټ ولرو چې د ده عناصر څلور شپږ اته لس او دولس اوسي نو که موږ وغواړو چې دلته ای تفاضل بي دا په لاس راوړو نو موږ ویل چې ای تفاضل بي عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې د ای سیټ کې شامل مګر د بي سیټ کې شامل نه اوسي نو هغه عناصر لیکو چې د ای سیټ کې وي مګر بي سیټ کې نه وي دلته یو شته دلته نشته یو لیکو ورپسې دوه هم همدارنګه دلته نشته لیکو او پسې درې هم لیکو څلور دلته شته دلته هم شته دا څلور دي څلور سره له منځه ځي ورپسې پنځه دلته شته دلته نشته پنځه به ولیکو او شپږ دلته هم شته دلته هم شته شپږ ترې نه لیکو شپږ د شپږو سره د منځه ځي نو لیکو ای تفاضل بي عبارت دی یو دوه درې او پنځه څخه دی
پسې عنوان چې موږ تاسو لرو ګلونو زده کوونکو هغه د کلي او مکمله سیټ پیژندنه ده. لومړی راځو کلي سیټ پیژنو چې کلي سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي. که A او B دوه سیټونه ولرو او د B سیټ ټول عناصر د A سیټ کې شامل اوسي نو په دې صورت کې د A سیټ ته یو کلي سیټ ده B سیټ ویل کېږي. که د A او B دوه سیټونه ولرو او د B سیټ ټول عناصر د A سیټ کې شامل اوسي یا وجود ولري نو په دې صورت کې د A سیټ ته کلي سیټ ده B سیټ ویل کېږي. مثلا که د A سیټ کې عناصر موږ ولرو 1 2 3 ان تر شلو پورې عدد ولرو او د B سیټ کې عدد ولرو 2 4 6 8 او 10. نو چې دلته موږ وګورو د B سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې شامل دي نو په دې صورت کې موږ ویلی شو چې A یو کلي سیټ دی د B سیټ، یعنې د B سیټ ټول عناصر په دې کې چیرې شامل دي خو د A په B کې ټول شامل نه دي. پسې موضوع چې موږ تاسو لرو ګلونو زده کوونکو هغه د مکمله سیټ پیژندنه دی. مکمله سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي؟ لومړی مکمله سیټ تعریف کوو. که د A او B دوه سیټونه ولرو او A یو کلي سیټ د B سیټ اوسي نو د B سیټ مکمله عبارت له هغه عناصرو څخه دی چې د A سیټ کې شامل مګر د B سیټ کې شامل نه وي. که د A او B دوه سیټونه ولرو او A سیټ یو کلي سیټ د B اوسي نو د B سیټ مکمله عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې په A کې شامل مګر B کې شامل ونه اوسي. مثلا که موږ د A سیټ ولرو چې د دې عناصر 1 2 3 تر 10 پورې عدد اوسي او د B سیټ ولرو چې د دې عناصر 1 3 5 7 او 9 عدد اوسي نو موږ غواړو چې د B سیټ مکمله په لاس وړو. نو د B سیټ مکمله په بېضبط سره ښیو. دا به مساوي سي عبارت د هغه عناصرو څخه دی چې د A سیټ کې شامل مګر د B سیټ کې شامل نه اوسي. یو دلته هم دی دا پرې نه لیکو 2 لیکو 3 دلته هم شته دلته شته نه لیکو 4 لیکو 6 لیکو 8 لیکو او همدارنګه 10 لیکو. یعنې د B سیټ مکمله عبارت دی دغه عناصرو څخه دی. د دې فصل وروستی لوست هغه محدود او نامحدود سیټونو پیژندنه دی. دا پیژنو او په دې سره انشاءالله فصل پای مومي او خلاصیږي. محدود سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي؟ هر هغه سیټ چې د هغه سرحدات مشخص اوسي د محدود سیټ په نوم باندې یادیږي. مثلا که موږ د A یو سیټ ولیکو چې د هغه عناصر 1 2 3 4 او 5 اوسي دا یو محدود سیټ دی. یا همدارنګه د B یو سیټ لیکو چې د هغه عناصر لیکو 1 2 همداسې نقطه نقطه تر 500 پورې نو دا هم یو محدود سیټ دی. که منځ کې دا نه اوسي نو دا څه مفهوم لري چې وروستی سرحد دی چې 500 دی دا هم معلوم دی او لومړی سرحد دی چې 1 دی دا هم معلوم دی نو دا یو محدود سیټ کېدلی شي. او ورپسې موضوع د نامحدود سیټ پیژندنه ده چې نامحدود سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي؟ هر هغه سیټ چې د هغه سرحدات معلوم نه اوسي د نامحدود سیټ په نوم باندې یادیږي. هر هغه سیټ چې د هغه یو سرحد لومړی یا وروستی یا دواړه مشخص نه اوسي د نامحدود سیټ په نوم باندې یادیږي. مثال ته راځو. که موږ د C یو سیټ ولیکو چې د هغه عناصر ولیکو نقطه 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 0 1 2 4 6 دا شان اوسي نو دلته د دې سیټ لومړی سرحد پکې معلوم نه دی چې څو پورې دی نو دلته یو نامحدود سیټ ویلی شو. یا یو بل سیټ لیکو چې د هغه عناصر مثال ولیکي 6 8 10 او 10 نقطه نقطه وروستی سرحد یې معلوم نه اوسي یا دواړه سرحدونه مشخص نه اوسي. دغه ډول سیټ ته نامحدود یا غیر محدود سیټ ویل کېږي. دا د دې فصل درس او بیا به انشاءالله روان درسونو کې به د پسې دویم فصل چې پکې کوم طبیعي عددونه دي یا د ورته نور بیا هغه وایو انشاءالله. بس لومړی فصل خلاص شو د نن ورځ درس تر همدې پورې تر بیا چې بیا ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي راسپارم. هر چېرته چې یاست ښاد بریالي او سوکالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.